د درو کسانو واقعا بیانوام دا یوا قصه درته کوم دا یوا قصه درته کوم د احادیثو د مضمون وړاندې کوم دا یوا قصه درته کوم دا یوا قصه درته کوم د درو کسانو واقعا بیانوام دا یوا قصه درته کوم دا یوا قصه درته کوم و په خوا زمانہ کې درې ملګري کسان دا درې نفر یو ځای ته په سفر شول روان ور باندې شپه چې راغلل پرې شروع شو تیز باران شواله وغره ته پورته شواله په غار کې پنهان لویا ډبره راغلل د غره له سر نګهان لویا ډبره راغلل د غره له سر نګهان د غار پر خوله پرېوته کړه دا کسانې بندیان د غار پر خوله پرېوته کړه دا کسانې بندیان ټوله یې کړه ورخطا کړه له حق پکې حیران ټوله یې کړه ورخطا کړه له حق پکې حیران ډېر یې په غم کړل پریشان د مسافر انسانان د خپل خلاصون لپاره دوی تدابیر سنجول هیڅ نتیجه یې نه وه چې فکرونه وهل هیڅ نتیجه یې نه وه چې فکرونه وهل د دې کسانو په احوال مو خبروم دا یوا قصه درته کوم دا یوا قصه درته کوم د درو کسانو واقعا بیانوم دا یوا قصه درته کوم دا یوا قصه درته کوم د احادیثو د مضمون وړاندې کوم دا یوا قصه درته کوم دا یوا قصه درته کوم آخر دا درې سره شول پر دې خبره سلا چې خلاصېدل نشو له دې درنې ابتلا کړو نیک اعمال به شفیع و حضور ته د الله کړو نیک اعمال به شفیع و حضور ته د الله چې مو عمل کړی وي ورسره نیت وي صفا یوه ویله داسې ته خو خبر یې مولا چې مور او پلار و زما دواړه عاجزه بوډا وړاندې به دوی لرمه د دوی خوراک کړو مهیا بیا به ډوډۍ خوړله اهلو عیال او همه یوه ورځ ډېر ناوخته راغلم و کور ته الله زما مور او پلار وویده مناسب نه بللمه چې دوی راویښ کړم زه او ډوډۍ ورکړم بیا دا ټوله شپه وم ولاړ پیاله په لاس کې وزما سهار چې دوی کېناستل دستې مې دوی مړه کړل اهلو عیال ټول زما و تر سهاره نهار وږي سپېره شونډان شول دا ټول له خوبه بیدار